पेښور کې د الخدمت فاونډیشن له لوري د 40 بېوزلو جوړو ډلهییز ودونه ترسره شول. دغه دستوره د جولای په لومړۍ نیټه جوړه شوې وه چې پکې د واده زلمو، ناویانو، د هغوی کورنو او د الخدمت فاونډیشن چارواکو ګډون کړی و. د الخدمت فاونډیشن استازي نورالواحد جدون شال نیوز ته ویلي ادارې تر دې دمه د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د 14,000 څخه د زیاتو بېوزلو کسانو د ودونو تابع کړې ده. دلته د الخدمت فاونډیشن زیر اهتمام 34 جوړو مستحق جوړو اجتماعي ودونو پروګرام دی. په دې کې دا د جهیز د سامان ورکو تقریبا 2,20,000 پورې فی جوړې ته چې دا سامان ورکول کېږي. دې کې دا بیډز دی او د روزمره ضرورت څومره شیزونه دي هغه په دې کې شامل دي او دغه رنګ د 34 جوړو چې کوم رشتہ داران دي هغه د ولیمې اهتمام هم نن دلته شوی دی او دا سلسله ان شاء الله به جاری وي. په دې ډلهییزو ودونو کې ګډونوال لقمان علي شال نیوز ته وویل د الخدمت فاونډیشن دا ګام د هغو کورنو لپاره لویه مرسته ده چې د اقتصادي ستونزو له امله د خپلو اولادونو د ودونو توان نه لري. من د الخدمت والا ډیره شکریا ادا کوو چې موږ سره دومره غټ امداد وکړو او الله دې د هغوی خدمت وکړي چې زموږ خدمت کوي او ډیره شکریا ادا کوو. الله دې ول نور هم داسې ترقي ورکړي، داسې عزت ورکړي چې د غریبانو سره مدد کوي. د الخدمت فاونډیشن د ډلهییزو ودونو دا نوښت د بېوزلو کورنو لپاره د باعزته او اسانه ودونو زمینه برابروي او د ټولنیز ملاتړ یو ښه مثال ګڼل کیږي. د دغسې خیریه پروګرامونو دوام کولی شي د زرګونو اړمنو کورنو په ژوند کې مثبت بدلون راولي. خالده نیاز، شال نیوز، पेښور.